السلام علیکم هیله لرم چې ټول به ښه وو. نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه ده ښه چې موږ څنګه د ایزي پیسه اکاونټ جوړ کړو. ایزي پیسه چې کوم اکاونټ د هر موبایل په نمبر باندې جوړېږي او هغه دپاره شناختی کارت ضرورت ده. شناختی کارت که هر چا وي شناختی کارت چې کوم ډیجټ نمبر دي همداسې کوم هغه د مور نوم دی. شناختی کارت چې چا وي هغه د کوم د مور نوم دی هغه کوم چې کوم ټیم کې هغه شناختی کارت جوړ کړی هغه کوم ډیټ دی او شناختی کارت نمبر. که تاسو دا شناختی کارت نه وي چې داسې ګورئ تاسو ته یاد وي. چې کله تاسو د اپلیکیشن پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ ایزي پیسه سکرین باندې تاسو کتلی شو دا اپلیکیشن دی. هلته به یو نمبر ایډ کړو چې په کوم نمبر څه اکاونټ جوړوو ایزي پیسه. نو لاندې به ویریفای باندې به کلیک وکړو. دا نمبر که په هر موبایل کې دله به کوډ سینډ شي. که دا نمبر په دغه موبایل کې چې په کوم کې څه اکاونټ جوړ دا کوډ به دغله سینډ شي سکرین باندې کتلی شو په خپله بېرته پیسټ شي. په بل موبایل کې نو دا کوډ بېرته پیسټ کړو. چې دا کوډ تاسو پیسټ کړو لاندې به تاسو سینسي نمبر ووایي چې کوم شناختی کارت نمبر نو هغه به تاسو دلته ایډ کړو. او دا لاندې کوم د ډیټ اف برث دغه کې به هغه ډیټ اف برث ایډ کوو چې کوم باندې شناختی کارت جوړ شوی. شناختی کارت کې اکثر درې قسمه ډیټ اف برث وي. یو تاریخ پیدایش وي ډیټ اف برث وي. دویم هغه ډیټ اف برث چې د کوم شناختی کارت جوړ کړی دی. دریم هغه ډیټ اف برث چې کله ایکسپایر کېږي. تاسو به هغه ایډ کوو سکرین باندې هم کتلی شو چې کوم باندې مطلب د شناختی کارت جوړ کړی دی. نو کې ایډ کوم دا کې لږ مسټیک هم نه کوو. لاندې پر ویریفای باندې به کلیک وکړو چې کوم منت وي کوم میاشت وي کوم ورځ وي کوم کال یا به ته سلیکټ کړو. هر څه حالات سلیکټ کوم د بیا نه کېږي. هلته به څونه پین کوډ وګوري دا خفیه کوډ د برابره کوي سیم ټو سیم کوډ ورکړو په دا لاندې کې 15 کوډ ورکړو. دا کوډ به څه یاد وساتو دا به ځونه ویراونه. لاندې هلته به تاسو له نومونه درکړي چې کوم د چا شناختی کارت مطلب عمران خان د مور څه نوم وه شپږوۍ ښځو نومې به درکړي په هغه کې به ورته یې سلیکټ کړو چې کوم یې مور نوم وي صحیح نوم ورته سلیکټ کړو. واپس بیا ما پین کوډ هلته ایډ کړو او لاندې کوم د شنه لکیر په دغه باندې به کلیک وکړو موږ به اکاونټ جوړ شي. چې کتلی شو موږ اکاونټ جوړ شو. دا نه تاسو والا پیکج هم کولی شو همداسې بل چا ته پیسې هم سینډ کولی شو. چې کله فرسټ اف تاسو د اکاونټ جوړ کړو فرسټ اف مطلب پیله نمبر باندې سره 100 روپۍ فری ورکوي. بره کتلی شو موږ 100 روپۍ فری میلاو شولې. دا چې کله تاسو اکاونټ جوړوئ نو 100 روپۍ سره فری درکوي د اکاونټ. نو دا طریقې سره کوم د لاندې بنډل پیکج اپشن دی نو په دغه باندې چې کله کلیک وکړو دا نه تاسو هر نمبر جیز یو فون لوډ هم کولی شو. همداسې دا نه چې میسیجونه یې پوره فری کوو کال دی پوره فری کوو یا سوپر کارډ نیټ دی پوره هر نمبر پیکجونه په ځای کې اویلیبل دي ډېر په ارزان کې ما سره. زه به نمبر ایډ کوو کې باندې کلیک کوو پیکج به سینډ کېږي چې روپۍ پکې تاسو 20 روپۍ پکې ځانله واچوو اکاونټ کې. شناختی کارت چې کوم دی نو هغه تاسو نه شناختی کارت نمبر غواړي سینسي نمبر همداسې کوم ډیټ اف برث دی او کوم د مور نوم یې چې شناختی کارت دی. دا درې چې تاسو ته یاد وي که د هر چا شناختی کارت وي څه پرې جوړولی شو. نو که ویډیو خوښ شي ضرور درسره لایک او مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړو. چې کله چا له پیمنټ کوو مطلب ایزي پیسه بل اکاونټ له روپۍ سینډ کول ته نمبر ایډ کوو نیکسټ باندې کلیک کوو څومره روپۍ ورته سینډ کوو ته سلیکټ کوئ کلیک کوو روپۍ به سینډ کېږي. نو دا کې تاسو بیل هم جمع کولی شو کوم د بجلۍ بیل دی همداسې نور بیل لري. نو د ایزي پیسه اکاونټ جوړېدلو طریقه وه. داسې خوندور ویډیوګانو پر که تر اوسه پورې په چینل باندې چینل درسره ضرور سبسکرایب کړو. د ویډیو څخه فیسبوک پیج نه که ویډیو لازمي مخکې ملګرو سره شیر